بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د نن ویډیو د شام د جنگ باره کې ده. د 2011 نه شام کې د جنگ شروع دی. د دې جنگ کازز ریزن څه دي چې ولې شروع شوی دی او دوره وګدول شو د جنگ د ختمېدو آثار ښکاري که نه ښکاري، د جنگ نه نقصانات شروع شو، سوره مرګونه وشو، سوره معاشي نقصان وشو، او شام چې د امن یو ګهواره وه، مالدار ملک څنګه تباهۍ سره مخ دی. نو د هغې نه مخکې اول د شام باره کې دا سو یو انټروډکټري خبرې دي چې شام چې دی نه د عرب ملک دی، دلته د عربیانو میجارټي دی، نه عربیان دلته کې دي 90%. نو مسلمانانو ملک ته مسلم سټیټ دی، نو مسلمانان دي 87%. مطلب دا دی چې په عربیانو کې هم څه داسې شته چې هغه کرسچینز دي. دا ځکه چې تاریخي طور سره د سیریا شام چې دی نه دی په یو دور کې د رومن امپایر صوبه وه، او رومن امپایر هغه خو کرسچینټي وه، هلته کې عیسایت و. نو دا لکه د عیسایت دلته عیسایان به وو، نو چې دلته به عیسایان وو، نو په دې وجه باندې دلته کې عیسایان لا اوس هم شته. د جنګ نه مخکې د شام حالت دا و چې ګورئ د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د شام آبادي د جنګ نه مخکې 2 کروڑ 10 لاک یا 2 کروڑ 20 لاک وه. نو د آبادي کمه شوه، ولې نور آبادي نه سیوا کېږي، آبادي سیوا کېږي، خو را دومره خلک خو اول جنګ د وجې نه د شام نه بهر وتلې هجرت باندې مجبوره شوي دي، مهاجرین دي، څوک یو ځای کیمپ کې دي، څوک بل ځای کیمپ کې دي که نه. نو دا آبادی خو دا حال دی. د 2011 عرب سپرینګ، دا 2011 عرب سپرینګ څه شی و؟ په 2011 کې د تیونس د ملک نه، تیونیزیا یو عرب ملک دی، د تیونس د ملک نه هلته کې یو انقلاب راغی او عرب سپرینګ ول نوم ورکړی شو. دکه شان د عرب سپرینګ انقلاب راغی د مصر کې، په یمن کې، په نورو څو ملکونو کې، په عرب ملکونو کې. انقلاب د څه لپاره چې یو ملک کې چې کوم دی د 10 کالو نه یو سړی بادشاه دی، بلکې د 40 کالو نه یو خاندان حکومت دی، څنګه چې عربو کې بادشاهتونه یې نه، دا په ایک چوري کې د بادشاهت خلاف راغی او د جمهوریت لپاره راغی. نو چې څنګه په نورو ملکونو کې راغی، نو په شام کې هم راغی. خو دې خبره کې شک نشته چې وایي عرب سپرینګ چې دی نه هغه عرب آټم ته کنورټ شو او د هغې د خوشبویۍ نسیوه بدبویي خوره شوه، ځکه چې کومو ملکونو کې راغلی نو د تیونس نه علاوه په اکثرو ملکونو کې هغه ناکامه شو. او هغه ملک چې د عرب سپرینګ نه مخکې په کوم حال کې نو اوس د هغې نه په خراب حال کې دی، که لیبیا کې هغه جنګ دی. قذافي خو لرې شو چې د ډېر وخت نه بادشاه و، خو اوس خو هغه لیبیا هغه د خانه جنګۍ شکار ده، نه خو نوره تباه شوه. دکه د شام کا حال دی، دغه یمن حال دی. نو د جنګ نه مخکې د دې حالت دا و چې یو پرامن ملک او مالدار ملک و، ځکه چې عربیان خو مالدار دي، دلته کې آیل او ګیس ته وجې نه هغوی مالدار دي. دا چې کوم دی نه دا هغه کرکټرز و، کردارونه دي چې د دې خلاف خلک بار راوتی و. حافظ الاسد د 1963 نه د 1963 نه د شام بادشاه و. نو اول خو دې تر خپله مرګه پورې تر 40 کالو پورې د دې ملک بادشاه و، او چې کله دې وفات شو نو دا بشار الاسد د ده زوی په تخت باندې کېناستو. نو د شام خلکو ته هم ګناه نشته، هغوی وایي چې د یو خاندان په موږ باندې حکومت دی، اول پلار و زوی دی، او زمونږ چې کوم حال دی نه هغې کې څه بدلون رانغی. لکه که شام ترقي کوي نه د شام د ترقۍ ثمره لاندې عوامو ته نه میلاویږي، نو په دې وجه باندې خلک د دی خلاف راوتل. ګورئ په 1963 نه چې کله حافظ الاسد راغلی نو په شام کې وایي ایمرجنسي نافظ کړې وه، او هغه چې دا جنګ جوړ شو نه ایمرجنسي اوچته کړه. نو داسې لکه د 500 کالو پورې ایمرجنسي لا چا یو ملک لګولي. ایمرجنسي کې څه ایمرجنسي کې عام پبلک ته خپل حقوق چې دی نه هغه نه یې حاصل، هغه هغه شان نشي انجوای کولی، نشي ایکسرسایز کولی. نو جنگ خو جوړ شو، د دې خلاف خلک بار راوتل، د بشار الاسد خلاف. بشار الاسد د هغې باغیانو خلاف چې چا بغاوت وکړي حکومت خلاف، نه په هغې باندې فوج ور واچو. نو د فوج او د پبلک په منځ کې جنگ جوړ شو، لکه خانه جنګي شوه. نو خانه جنګي خو شوه، خو ډېر زر د هغې نه یو بین الاقوامي جنگ جوړ شو، او داسې شو چې لکه د شام د ټولې دنیا د عالمي طاقتونو او د سوپر پاورز او د میډل پاورز یو میدان جنگ شو، بیټل فیلډ شو. نن په شام کې په جنگ کې امریکا هم موجود ده، روس هم موجود دی، سعودي هم چې کوم دی نه که ډایرکټ نه دی انډایرکټ موجود دی، ایران خو پکې ډایرکټ موجود دی، ترکي پې هم حملې کوي او اسرائیل پې هم حملې کوي. نو شام یو میدان جنگ دی او د هر چا پکې خپل خپل مفادات دي. چې جنگ کله اونخته نو چې ګرم میدان و، د هغې ګرم میدان ته جهادیان هم راغونډ شو، القاعده ورته هم راغله. نو د القاعده لپاره هم دا چې کوم دی خوځی و چې جنګ و، او د هغې نه پس پکې داعش هم پیدا شو. نه داعش IS چې ورته ویلی شي، هغه هم په دې ملک کې پیدا شو دلته. لکه که د امریکې نه امریکا جنګ ته په داسې باندې راغله چې هغوی وایي موږ بشار الاسد لرکوو، موږ د جمهوریت سات ورکوو، نو د باغیانو سات یې ورکوو. روس ته بشار الاسد په سپورټ کې راغی، سعودي بشار الاسد لرکول غوښتل، او ایران دغه په سپورټ کې راغی ځکه چې بشار الاسد شیعه دی نو ایران دغه په سپورټ کې راغی.
ترکی پکې چې کوم دی نه کورد چې کوم دي نه په هغې باندې حملې کوي اسرائیل پکې خپل مفادات دي هغې په هغې باندې کوي په نتیجه کې اموات څومره وشو اموات وایي تقریبا د 3 لاک نه دا اوس د اقوام متحده نوی چې کوم رپورټ دی نه هغې کې 3 لاک 6,000 پورې د 2011 نه والې تر 21 پورې په 10 کاله کې دومره اموات وشو او دا اموات کم یادوي د سیویلین اموات یادوي لکه عام خلک چې بدی کې کم بل شوی دی تر دې پورې چې د 1.5 لاک خلکو خو بالکل په پلا نوم سره چې کوم دی ډیټیل موجود دي چې دوره به مړه شوي دي نو 3 لاک 6,000 کې میجورټي سیویلین دي بې ګناه خلک دي هغه چې جنگ څوک کوي یا پکې لږ دي او په دې کې عسکریت پسند چې دي نه پکې نه دي شامل لکه د القاعده د داعش نه چې کوم خلک وړي دي نه پکې اړو انکلوډډ نه دي او هغه دا نه کېږي چې یو لزر یا بشل زر نه پکې ځکه نه انکلوډډ هغه وې ځان لږ کوم نه په لکونو کې دي نو دوره خلک خو د دې جنگ د وجې نه مړه شو معاشي نقصانات دا دي چې وایي د نیمې نه سیوا سکولونه تباه شوي دي د نیمې سکول نه سیوا هسپتالونه تباه شوي دي نو دا معاشي نقصان دی جی ډي پي اوس چې دا نه د شام د 24 ارب ډالر نه په عرب ملکونو کې چې یو ملک یو دغې 24 ارب ډالر جی ډي پي نو د دې نه موږ ته پته لګېږي د نورو نه به پخپله تاسو ته واضحه شي مهنګایي د 28% پاکستان کې چې دا اوس سوره مهنګایي ده نو دا د تیر کال ټول ډیټا چې ده نو هغې کې د 14% د 15% داسې مهنګایي ده او هلته 28% ده نو زمونږ چې کمال دی نه د هغې به څنګه حلي غربت چې دی نه دا 82% دی نو چېرته عرب ملکونو کې یو ملک او چېرته هلته کې 82% غربت او بېروزګاري چې ده نو بېروزګاري د 50% پورې ده نو اول خو دا دومره خلک جنګ د وجې نه بار وتلی هجرت یې کړی دی مهاجر دي د هغې نه پس هم چې دا کوم خلک دي نه هغې له هغې د روزګار نشي ورکولی چې معیشت په ټپه دی نو څنګه به روزګار ورکړي او د ډالر قیمت تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې تقریبا د جنګ د شروع کېدو نه مخکې په هلته کې ډالر چې و نو دا په 47 باندې و لکه د شام کرنسای کې د یو ډالر په 47 باندې و خو اوس تقریبا په 2011 2010 کې به پاکستان کې هم دا په 47 کې به 50 کې به یا په 57 کې و 60 کې به زمونږ او د حال لکه یو برابر و د کرنسای خو اوس دلته کې چې هغه ډېر زیات اوچت شنه کمې ته ورسېده د 200 پاسه دی کنه او ال د 3000 کې نو چې 3000 ډالر دومره د شام هغه کرنسي را پرېوته نو تاسو اندازه ولګوئ چې شام د معیشت به څه حال وي مطلب دا دی چې جنازه یې وتې ده د پبلیک به څه حال وي جنګونه خو تباهي راولي ځکه دا هغه خلک وایي د جنګ خبرې کوي کوم خلک چې د جنګ د قیمت نه خبر د پښتو متل دی وایي سوځي هغه ځای چې کوم دی اور بلیږي دا هغه خلک چې هغې د جنګ تپ نه دي لیدلي هغې د جنګ د نقصان نه د تباهۍ نه دي خبر نو په شام کې جنګ تیر شو نه د شام سره یې څه حال وکړو دا ځکه ویلی شي چې د جنګونو نه ډډه پکار ده د داسې ویډیوز دپاره زموږ چینل ګورئ ډېره مننه